شاه جان کاکا پیشو هغه کیسه څنګه واقعس به چې پیشو باندې کارېدو؟ یاره د پیشو را کیسه را باندې تاسو کوئ موږ د اڼ ته تللي د اڼ کلي دا ځای د ثوابیان هغې غاړې ته دی سیند چې دی پکې سیند چې دی پکې بلکل یاره داسې یو سړی و نو هغه به په پشې کارېده چې هغه په پشې کارېده نو بهی زه یو ورځ مې د یو هلک نه تپوس کوم مې دا ولې دی کارېږي نو هغه وی د هغې کلي و نو هغه ما ته دا خبره وکړه دا دی په دې کارېږي چې دی دغه کې نوکران وو دا د روډ دا دغه نه دا کار چې کوي نو په دغه کې دی نوکرانو مالیان غونته و نو وایي ده ته به یې چې یاره چای پخه کړه دی به پی وړو چې پی به یې وړو نو هغه چای له به چې دی لړ هغه تانبو ته نو ده به ترې ړومبي هغه پی وڅښلو چې هغه پی به یې ترې وڅښل نو دې کې یو کس وایي چې یاره موږ هر ورځ دا پی راوړو او دا پی چای نه جوړوي نو دی په پشي باندې هغه سړي ورته ووایي چې یاره پشي چا څنګه لړ تماشه یې ورته وکړه نو دا هغه پی باندې خوله یخې وه لکه دغه کوم ده ورته یې پشي هغه پشي ده پورې ونښاته چې هغه پشي ده پورې ونښاته نو چې په لار به څوک راته که نه نو چې دی به روان نو ورته به یې پشي نو هغه به ورته یې ورکړه ستا هغه داسې کنځل که نه چې څه خوله که نه نو به یې هغه پورې ونښاته نو یو ورځ کلي کې چاته پته داسې نه وه دې کور ملاستی و هغه ښځه د ده ملاسته وه داسې و ډېره مالداره خانداني ښځه وه لکه د خانانو د کور وه که نه او هغې هغه پیشو ته وایي پیشو راله نو هغه پیشو ته یې پشي چې هغې ته یې پشي نو ده کته لاس که چونډي ته او ورځ یې ښځې ته یې ونیو ښځه یې وواله خو داسې پرانستې یې وواله نو هغې ورته ته ما ولې وښې وایي ته بیا ووایه نو هغې به ورته ته څه ووایم وایي نو ته بیا ووایه نو هغې به ورته زه څه ووایم وایي ته ما وښې مه وایي زه څه ووایم تا ته هغې ورته وایي ته بیا پشي ووایه نو دا خو ما پیشو ته ووایي ته پې ولې کارېږي نه پیشو هغې وایي دا تا ما ته ویلي دي نو ښځه خو کمعقل بوټې لکه هغه وخت سره د هغه روندارې چې موږ هغې هم ټولې د خندا نه رغښتې که نه چې په پشي باندې دی دا خو ډېره دغه خبره چې دی په پشي کارېږي دی یار ولګېدو دی خو ډیپټی له لړو او ښځه کمعقل شي نو دا داسې هلکان لکه ستاسو په شانتې ګاونډیانې وو بهی هغوی ته ویې دغه دی دا جینۍ وربره شوه ورته یې ویې ګوره وي پلانکی نه دی وي بېګا ما پیشو ته پشي ووایي نو هغه په ما راباندې کړو نو زه یې وویلم نه خو هلکان چې دی څنګه سیند ته کوز شو نو هغوی ول اواز ورکړ وي پشي نو بس دی هغوی مخکې او دی ورپسې یاره خیر دا چې ټوپک یې ورپسې راوړه ډزې یې پرې وکړې نو څه وخت داسې تېرېدو چې د دې کوی ته پیشو پرېوتې وه چې کوی ته پیشو پرېوتې وه نو د ښځې ورته یې د روندارو چې یاره دې کوی کې پیشو نه ده دې ته څه پرېوتې دي او هغه ترې راواله ته ورپسې ورکوز شه نو چې دی څنګه ورکوز شو نو هغه به ورته وی دا څه دي پکې نو هغه ده به ورته د کوی نه اواز ورکړي یا مېرمن غوزې شعر یې پکې پوه شې نو دوی به ورته بیا وي وایي مېرمن غوزې څه شی نو ده به ورته بیا وي یا مېرمن غوزې شعر یې پکې د پیشو نوم یې نشه اخیستی بهی هغه دی چې پیشو څنګه رابار کړه وي زه ویې تړه کار سري که نه چې ژوندی رړپ رپ پکې کوي نو رابار به یې کړو نو چې را څنګه یې رابار کړه نو دې ښځې ورته پشي خدای دې وي خو بسه وي کویې دې راله پلید کوم هغه ورته د کوی نه اواز ورکوي تا به زه لکه نور پکې څه نه وایم پوه شوې نو لکه کنځله چې سیکور که نه نو دی خو بس چې دی سو راوته د کوی نه د کور کویې و نو به یې دې کور خوشې پرېښې وه تښتېدلې و پوه شې دی تښتېدلې وي نو دا پشي هغه پورې په دقه څیز باندې نښتې وي پوه شې نه अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।